په مزار شریف کې د چینار په نوم یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي د ساینسي علومو په برخه کې خپلې تجربې او لاسي کارونه نندارې ته وړاندې کوي. د دغه نندارتون لیدو ته د یاد ولایت ځینو دولتي او خصوصي ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنې ریاست یو شمېر مسؤلین او ولسي خلک راغلي چې د زده کوونکو لاسي کارونه او تجربې یې له نږدې ولیدلې. د بلخ ولایت د ښاري پوهنې امیر او د نندارتون یو تن سمبالونکی او دغه ښوونځي مسؤل وایي د یاد نندارتون څخه د جوړولو موخه د زده کوونکو علمي سویې لوړول، نوښت او هڅونه ده ترڅو په راتلونکي کې دا ډول نوښتونه وکړي. اطمینان پیدا شد که در آینده ما میتونیم انشالله که خود ما مستقل باشیم و ما اتم بسازیم، ما طیاره بسازیم، ما تانک بسازیم، ما دکتر متخصص داشته باشیم، ما انجینر متخصص داشته باشیم. از این سن خردی اینا را ببینین که در اینجا اطفال عزیز ما خونه چک میکنه، معاینه میکنه. پروژه‌ای که شما اینجا دیدین همش از خلاقیت‌های شاگردا و همکاری استادای مضمونشان هسته که سالانه ما این پروگرام داریم و شاگردا را همو مهارت‌هایشان بالا میبریم. همدارنګه یو شمېر زده کوونکو چې په دغه نندارتون کې برخه اخیستي دا ډول برنامو جوړول خورا مهم یادوي. دوی وایي د ظرفیت لوړونې په پار باید دا ډول نورې هڅې هم وشي. این برای شاگردان بسیار خوب است که ذهنیت چنان رشد بده یا کارهایی که میکنن جرأت پیدا میکنن که مثلا دادم روی مردم یا فامیلای استادای گرامی تشریح میکنه. به نظر من یک چیز بسیار خوب است که میتونه شاگردان رشد بده. برگزاری هم تو برنامه میتونه بر ما یک انگیزه بسیار بالا را داشته باشه که ما میتونیم استعدادهای پنهان خود به نمایش بگذاریم که هر چقدر که تفکر ما هر چقدر قدرتش بکشه همونقدر چیزای نو اختراع کنیم. په دې نندارتون کې د زده کوونکو لخوا په لاس جوړ شوي وسایل لکه سکواټر، د ساکنې برېښنا تولید او لسګونه نور نوښتونه نندارې ته وړاندې شول. همدارنګه په دې نندارتون کې هغه زده کوونکو هم برخه اخیستې وه چې له هیواد څخه بهر په نړیوالو سیالیو کې میډالونه ترلاسه کړي ول، چې همدغه کسان د بلخ ولایت د پوهنې ریاست لخوا هم وستایل شول.